هغه رونه چې هغه وي چې زما په یو ځای کې سر تندې نه لګي، او هغه رونه چې هغه وي چې موږ ته کاروبار نه ملاویږي، وظایف مو ډېر وکړل باوجود د هغې موږ ته کاروبار نه ملاویږي، ډېر زیات اعمال او ډېر زیات دعاګانې مو کړې، لیکن یو ورځ د بلې نه بدتري، بلې د بلې نه بدتري. همدغه رونه او دا خویندې که دا وظیفه شروع وکړي نو انشاءالله د دې وظیفې کمالات او اثرات به په خپلو سترګو باندې سي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما عزتمندو، نن درته د کاروبار دپاره یو اسانه وظیفه ښیم، او هغه وظیفه د یاباسطو وظیفه ده. کم یو انسان چې دا وظیفه وکړي، الله رب العزت به د هغو تمام بندې لارې چارې روانېږي، او رب العالمین به د دې انسان کاروبار هغه به روان کړي. یعنی الله رب العزت به د دې انسان په کاروبار کې برکت واچي. که یو انسان تاجر وي او تاجر انسان دا وظیفه کوي، الله رب العزت به په تجارت کې برکت واچي. او که تاجر نه، کاروبار ورسره نه، نو بیا هم که دا وظیفه کوي، الله رب العزت به هغو ته د دې وظیفې په برکت سره یو ښکلي او مناسب ځای کې کاروبار ورکړي. زما عزتمندو، یاباسطو دا د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی، او د دې وظیفې په برکاتو باندې به تاسو اله پوه شئ کله چې تاسو دا وظیفه شروع کړئ، د یاباسطو وظیفه شروع کړئ. په دې کې الله جل شانه ډیر زیات رموز او ډیر زیات اسرار ښودلي، ډیر لوی برکات دي د دې وظیفې، او دومره دم نه صرف 10 کرته کول دي، په ورځ کې 10 کرته کول دي. کومې طریقې سره به یې کوو، نو هغه طریقه درته زه ښیم انشاءالله، چې د دې وظیفې نه پس به الله رب العزت ستاسو تمام بندې لارې چارې کولو کړي، او تاسو ته به مناسب ځای کې روزګار او کاروبار میلاو شي. هغه رونه چې هغه وي چې زما په یو ځای کې سر تندې نه لګي، او هغه رونه چې هغه وي چې موږ ته کاروبار نه ملاویږي، وظایف مو ډېر وکړل باوجود د هغې موږ ته کاروبار نه ملاویږي، ډېر زیات اعمال او ډېر زیات دعاګانې مو کړې، لیکن یو ورځ د بلې نه بدتري، بلې د بلې نه بدتري. همدغه رونه او دا خویندې که دا وظیفه شروع وکړي نو انشاءالله د دې وظیفې کمالات او اثرات به په خپلو سترګو باندې سېږي. الله رب العزت به دوی سره داسې غیبي امداد کوي چې دوی به سره خپله حق خیران پاتې شي. نو راځئ محترمو، دا وظیفه درته ښیم، او د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به څومره کوو، په څومره طریقې سره به یې کوو، څنګه به یې کوو. د وظیفې طریقه خو ډېره انتهایي اسانه ده. د وظیفې طریقه دا ده چې دې سره به 5 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کوې، او د 5 مونځو نه پس به 3 کرته، یعنی د هر مونځ نه پس به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف وي، او بیا 10 کرته یاباسطو وظیفه به وکړي، او بیا به 10 کرته یا رزاق وظیفه وکړي، او بیا 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف. دا به د هر مونځ نه پس همدغه طریقې سره کوي. بیا بالخصوص کله چې د ضحا والا مونځ وکړي، صلات الضحا، دا د 9:30 بجو د ورځې نه شروع کېږي، تقریبا تر د 11 بجو پورې وي، او دا نفل مونځ دی. په دغه دوران کې چې کوم مونځ وکړو نفل، نو هغه په ضحا باندې بدلیږي. نو د صلات الضحا ډېر زیات فضایل هم دي، لیکن د ضحا د مونځ نفس دا وظیفه دا به 10 کرته کوي. په څنګه طریقې سره به کوي هغه طریقه درته ښیم. کله چې د ضحا مونځ تاسو وکړئ، نو د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاسونه اوچت کړئ د دعا دپاره. کله چې تاسو د دعا دپاره لاسونه اوچت کړئ، نو په دغه دوران کې به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایئ، او بیا به 10 کرته یاباسطو وظیفه وکړئ، یاباسطو یاباسطو یاباسطو، او د هغې نه پس به خپل حاجت د الله جل شانه نه وغواړئ. دا عمل روزانه پابندۍ سره کوه. نو که د ستا کاروبار نه د دې وظیفې په برکت باندې به الله رب العزت تا ته په یو ښکلي او مناسب ځای کې روزګار او کاروبار هم درکړي. یا څه بل څه مسله ده، یا یو حاجت دی، هم حاجت دی، او هغه حاجت د ستا نه پوره کېږي، نو که دا وظیفه ته را شروع وکړې او روزانه پابندۍ سره په دغه طریقې سره کې چې دا کومه طریقه مې درته وښوله، انشاءالله په لږ ورځو کې دننه به الله رب العزت د ستاسو تمام بندې لارې چارې کولو کړي، او په مناسب ځای کې به تاسو ته کاروبار میلاو شي. نو د کاروبار د حصول دپاره
په دې وظیفې کې یو ډېر لوی پاور دی. نو محترمه بالکل دا وظیفه ده دا د الله جل جلاله د اسماء الحسنا نه یو ښکلی مبارک نوم دی. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي. بیا خو که چاته څه قسمه مسله وي نو هغه موږ ته په لاندې کمنټ کې ویلی شي. انشاءالله موږ به د هغې دپاره مستقل ویډیو جوړو د هغې مسلې حل او د هغې مناسب مشورې یا د هغې مناسب وظیفې نو هغه به انشاءالله موږ تاسو درکو او د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ.